د ایران ځواکمن قمندان او د سپاه پاسداران جنرال طالبانو سره له جګړې کولو په شا شو. دا چې تازه یې څه ویلي او طالب فعالانو ورته څه غبرګون ښودلی، جزئیات هم دلته وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. له طالبانو سره د ایران د سرحدي ځواکونو له جګړې وروسته د ایران یو لوړپوړي جنرال امیرعلي حاجي زاده ویلي چې دا شخړې باید لوی نه شي. د ایراني رسنیو د راپور په اساس حاجي زاده د دوشنبې په ورځ د مې په 29 د جوزا فاطمه ادعا وکړه: زموږ ډیر دښمنان په داسې پیښو پسې ګرځي چې یوه لویه موضوع جوړه کړي، په شخړې واړوي او جګړه جوړه کړي چې هیڅکله به داسې ونه شي. څو ورځې مخکې د ایران د سرحدي ځواکونو او طالب جنګیالیو ترمنځ په نیمروز کې جګړه وشوه چې د راپورونو په اساس 2 ایراني عسکر او یو طالب جنګیالی ووژل شو. دواړو هیوادونو یو بل د جګړې په پیلولو تورنوي. د ایران د سپاه پاسداران انقلاب ځواکونو دغه جنرال په تهران کې د علم او صنعت په پوهنتون کې په خپلو خبرو کې له طالبانو سره د شخړه کم ارزښته وبلله. هغه زیاته کړه دښمنان غواړي چې له افغانستان سره سرحدي شخړه په جګړه بدله شي، موضوع به مدیریت شي. نوموړي په 1920 کال کې د مزار په ښار کې د طالبانو له لوري د 9 ایراني ډیپلوماټانو وژلو ته هم اشاره وکړه. هغه وخت ایران شاوخوا 10,000 عسکر له افغانستان سره سرحد ته انتقال کړي وو. نوموړي وویل چې د ایران مذهبي مشر آیت الله خامنه‌ای پرې نه ښودل چې ایران له طالبانو سره جګړه وکړي. د ایران د تسنیم خبري اژانس د یو امنیتي مقام له خولې راپور ورکړی دی چې ایراني ځواکونو د ایران خاورې ته د نشه یي توکو په داخل شوو قاچاق کوونکو ډزې کړې وي. دا راپور وایي چې طالبانو له اصلي موضوع خبر نه و او په ایراني ځواکونو باندې ډزې وکړې چې بیا جګړه وشوه. خو طالبان د ایران سرحدي ځواکونه تورنوي چې جګړه یې پیل کړې ده. طالبان بیا وایي له هیڅ یو ګاونډي سره جګړه نه غواړي. طالب فعالان بیا وایي ایران فکر کاوه چې دوی به پر طالبانو برید وکړي او طالبان به ورته ګوري، خو طالبانو داسې غبرګون وښود چې ایران به هیڅکله له طالبانو سره جګړې ته زړه ښه نه کړي. که تاسو په دې اړه څه نظر لرئ په کومنټ کې شریک او چینل سبسکرایب کړئ.